سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. هلمند او بدخشان کې 21 تنه عسکر او پولیس طالبانو ته تسلیم شوي. ولسي جرګې یو ځل بیا حکومت د ټولو لوی ښارونو په امنیت کې ناکام بللی دی. ننګرهار کې د دوه چورلکو د ټکر په نتیجه کې ګڼ شمېر کمنډویان وژل شوي دي. طالبان وایي کندهار کې هغه عسکر وژلی چې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی کړی و. جوزجان کې د اربکیانو په ډزو 3 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي دي. هرات کې د کابل ادارې د هوایي ځواکونو بله الوتکه هم نسکوره شوې. د امریکا مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر وایي ټرمپ ته نه ښایي چې ماته ومني. بایډن په ټرمپ غږ کړی چې د بې ځایه خبر پر ځای د واک لیږد ته تیاری ونیسي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا نوی حکومت به هم پر ایران بندیزونو ته ادامه ورکړي. د خبرونو پای.